بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندې او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست مسؤلین وایي نن غرمه مهال د دغه ولایت چک ولسوالۍ د کوز خوات په لوړ کلي کې د هوان مرمۍ د چاودنې له امله یو 15 کلن ماشوم شهید او 4 تنه نور ټپیان شوي دي چې د پیښې 2 ټپیان ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي او 2 نور د چک ولسوالۍ روغتون کې تر لومړۍ درملنې وروسته رخصت شوي دي. یاده پیښه د ښوونځي زده کوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې. د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین وایي د بازار د تنظیم کمیټې غړو د میدان ښار بازار له بېلابېلو برخو څخه د لیدنې په ترڅ کې مرکزي مڼې څلور لارې ته څیرمه لاس پلورونکي کراچۍ او عریضه لیکونکي د بازار یوې بلې مناسب برخې ته انتقال کړي دي. دغه راز د تجهیي په موخه د ترکاریو کپې ثبت او د برېښنا ریاست لوري ته په فرعي سړک ځای پر ځای شوې. د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست له لوري د دغه ولایت د امیرداد ولسوالۍ تنګي سیدانو کې د سیند د پاکولو چارې پیل شوې. د نوموړي سیند د پاکولو لپاره میدان وردګ ولایت کې د دفاع وزارت اړوند 5مې پلې لوا ماشینري څخه ګټه اخیستل کیږي او تخنیکي چارې یې د ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست پر غاړه دي. دغه راز د ماشینري لپاره تیل له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې لوی رئیس مولا نورالدین ترابي پر غاړه اخیستي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست سبا د هیواد په 11 ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. یا د ولایتونو کې نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، کاپیسا شامل دي. په ترکیه کې د اسلامي امارت فرهنګي اتشې قاري حمید الله تمکین د یاد هیواد د بلو ولایت د دولتي پوهنتون له رئیس ډاکټر مصطفی علي شارلي سره کتلي دي. په دې کتنه کې دواړو هیوادونو پر ګډو فرهنګي او تاریخي اړیکو خبرې شوې دي. تیره ورځ له ایران څخه 3248 افغان کډوال د اسلام قلعه او ورېښمو بندرونو له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. دغه راز په دې موده کې له پاکستان څخه 3401 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک یعنې ډیورن فرضي کرښې له لارې هیواد ته راستنه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د هلمند امنیې قمندانۍ پولیسو د ګرمسیر ولسوالۍ په سیمه کې یو کس نیولی چې په موټر کې یې 1 ټن او 300 کیلوګرامه مس او سرپ ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې له هیواده یې بهر ته قاچاق کړي. یاد وزارت زیاتوي چې نیول شوی کس به له لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.